من آهنگ بهاران دوست دارم، نسیم صبح و باران دوست دارم. دلم با ظلمت شب در ستیز است، حدیث عشق انسان دوست دارم. تو را ای هموطن ای هستی من، به صدق و صلح و آرمان دوست دارم. وطن ای مامن فردای عشقم، تو را چون جان و ایمان دوست دارم. او داده د کورنیو چارو وزارت د ملی پولیسو د دریم نمبر منتظره قطعه په رسم گذشت که شامل کندک منصوبان د شاخص سیمې ته راورسېدل. د منتظره قطعات د لوی ریاست لومړي کندک افسران، ساتنمنان او سربازان دوی انضباطي دندې هم ترسره کوي. د پولیسو منتظره قطعات چې د نامه څخه پیدا ده په هر وخت او زمان کې د عاجلو وظایفو د اجرا کولو، د وطن په ګوټ ګوټ کې د عامه نظم د ښه امنیت او ساتلو او د خلکو د سوکالۍ لپاره په هر وخت کې آماده دي. و اینک هم کندک سرحدی پلیس ملی در حالی که مسئول کندک در پیش با اجرای حرکات منظم در حال داخل شدن به شاخیزند. وظایف و مکلفیت‌های پلیس سرحدی طوری که به هموطنان معلوم است، اخیراً توانسته است موفقیت‌های بزرگ را در این راستا حاصل نمایند که همین لحظه در حال گذشتن منصوبان این کندک از مقابل لوژ دیده می‌شوند. د سرحدي قواو بنسټ د امیر شیر علي خان د سلطنت په دوره کې کېښودل شو. د امیر عبدالرحمن خان په دوره کې د 3000 تنو په کمیت خپلې سرحدي دندې سرته رسولي او په 1301 هجري شمسي کال کې د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې د امنیت د نظارت په نوم ونومول شو. د ټلویزیون محترمو لیدونکو، ګرانو هیوادوالو، دا د افغان نړیوال بایسکل چلوونکی د هیواد تکړه ورزشکار ډاکټر نادر شاه ننګرهاري چې دغه ځوان ورزشکار وکولی شول د یو کال او شپږو ورځو کې د افغانستان د زړدلي ولس غږ او د افغانستان د ولسمشر ښاغلي حامد کرزي د سولې او دوستۍ پیغامونه د نړۍ 14 هېوادونو ته چې د دې جملې څخه بلغاریا، یوګوسلاویا، هنګري، اوتریش، چک، جرمني، هالند، بلجیم، فرانسه، امریکا او بالاخره ملګرو ملتونو ته د بایسکل په ذریعه ورساول. دغه تکړه ورزشکار د افغانستان ملي بیرغ په نیویارک کې راپانده کړ او دا د اوس د لوژ په وړاندې تېرېږي. داسې حال کې چې په خپل بایسکل د افغانستان ملي بیرغ ځړولی دی، د لوژ په وړاندې تېرېږي او په لوژ کې د افغانستان د انتقالي اسلامي دولت د رهبرۍ هیئت غړو ته د احترام مراتب پر ځای کوي. بیننده‌های محترم تلویزیون، شنوندگان رادیو افغانستان و حضار عالی قدر، طوری که از مسافه تقریبا دورتر نمایان می‌گردد، قماندان لوای واکنش سره اردوی ملی در حالی که بر یک اراده جیپ قرار دارد با چهره پرفروغ و تابناب و به تأخیر آن قرارگاه این لوا در حال داخل شدن به شاخیزند. منصوبین این لوا با داشتن آمادگی‌های کامل محاربه‌ای که دارند موفقیت‌های زیادی را در سرتاسر کشور در تأمین صلح و آرامش از خود به جا گذاشتند.